سلامونه ستړي مشه وخت مو په خیر په مکړه د ایران ټي وی یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه ته د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پی لا تحریک لبیک پاکستان غوښتي دي چې د خپل حقوقو ترلاسه کولو لپاره وسله پورته کړي. دا غوښتنه تر ورځې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ته اړوند ادرسونو کې شوې ده چې کا تحریک لبیک پاکستان یا ټي ال پی غواړي ژوندۍ او اغیزمن وي د پاکستان ضد وسله د پورته کړي. د پاکستاني رسنیو د راپور لمخې نن بیا په یو بل پیغام کې د جنوبي پنجاب لپاره د تحریک طالبان پاکستان مشر مولانا ابوداردا لا ټي ال پی غوښتي دي چې دوی سره یو ځای شي. تر اوسه تحریک لبیک پاکستان د غوښتنې ته رسمي غبرګون نه دی ښودلی او د ډلې لوړ پوړو چارواکو لخوا کومه څرګنده بیانیه هم نه ده ورکړل شوې. تحریک لبیک پاکستان یو مذهبي سیاسي حرکت بلل کیږي چې په تیرو اونیو کې په پاکستان کې پراخ لاریونونه او احتجاجي عملیات هم ترسره کړل. بلخو د پاکستان حکومت یا پوځ هم له تحریک لبیک پاکستان نه د تحریک طالبان پاکستان د غوښتنې په تړاو کوم غبرګون نه دی څرګند کړی. دا غوښتنه داسې مهاله ده چې د راپورونو له مخې ټي ټي پی د پاکستان پوځ خلاف عملیات په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې زیات کړي دي. تحریک لبیک پاکستان هغه ګوند دی چې څو ورځې وړاندې په لاریونوالو د پاکستان پوځ له خوا سختې ډزې وشوې او په پایله کې شاوخوا 300 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. په یو بل خبر کې اورئ چې زلمی خلیل زاد افغانستان ته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ګواښه لویه بې پروایي ګڼلې ده. د افغانستان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي چې افغانستان سره د ښکاره جګړې د ګواښ په اړه د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف څرګندونې ډیره بې پروایي ده. زلمی خلیل زاد ویلي دي چې خواجه آصف د افغانانو او د پاکستان د پښتنو پر وړاندې د کرکې له امله مشهور دی او په خبره یې آیا دا مناسبه ده چې د یو چا شخصي احساسات پاکستان په جګړه کې ښکیل کړي. خلیل زاد افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه د دواړو خواو په زیان بللې او د خبرو له لارې د مسایلو پر حل ټینګار کړی دی.